ایمان آمد شامی سیاه. اشغال ختم، جګړه خلاصه او نور به د افغانانو وینې په ناحقه نه تویېږي. تاسو د اسلامي امارت عسکري، تاسو دپاره افتخار دی، تاسو دپاره د دغه ژوند دا تاریخ ګواه دی. یعنی امیرالمؤمنین صاحب دا خبره داسې په شد و مد باندې وکړله چې درې واړو ارګانونو ته دا وایم چې ملګرو ته وایي ځان په شریعت باندې برابر کړي، سړی په شریعت باندې برابر کړي، نور ځان په شریعت باندې. د الله تعالی نه ته توفیق غواړم. دشمنی دین و وطن کاخی سیاهی ظلم شد به زمین سرنگون شعله ایمان آمد شامی سیاه رخت به صبح درخشان آمد شامی سیاه رخت به صبح درخشان آمد. دغه روزنه د مجاهدینو د دې مطلب او هدف دا شی نه چې پیلان جنگ روان دی بس مجاهدین ورته تربیه کوي په جنگ اخته کوي یا دا وایي دې ته چې د آینده دپاره آمادګي نیول او دغه آمادګي په اسلامي نظام کې د نظام پر امیر پر مسؤل باندې فریضه یې سالاری کفر امریکایی اهریمن قافله سالاری کفر امریکایی اهریمن خار و زبون شرمسار ذلتی دونان آمد شامی سیاه رخت به صبح درخشان آمد شامی سیاه رخت به صبح درخشان آمد. شامی سیاه رخت به صبح درخشان